قدرمنو او مینوالو د ښکلا په شیشه په مرکه پروګرام کې غمګین معیارې تاسو ته مینه خلوص نیکې هیلې نیکې پیرزونې احترامات تسلیمات او سلام وړاندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مینوالو نن موږ تورو معیارې ته د استاد تاج محمد کلي ته راغلي یو. د هغه سره به د هغې د فن او شخصیت په حواله خبره کوو. استاد تاج محمد مهمند خپل ټول عمر د پښتو ژبې د خدمت په لړ کې تیر کړی دی او د پښتو دپاره چې کم زیار کړی دی کم کار کړی دی هغه یقینا چې د ستایلو دی او د هغه کتابونه د هغه کار او زیار به چې تر کومې پورې دا دنیا وي تر قیامت دروازې پورې به دا ستایلی شي او دا به د پښتانه د هغه د خدمات د هغه د کار او زیار نه هېروي. نو راځئ چې د هغه سره چې کوم دی د هغې د فن او شخصیت په حواله د هغې نه څو پوښتنې وکړو. السلام علیکم استاد جی محترم. سلام علیکم. سلام علیکم. څنګه ټیک ټاک یې؟ ښه یې؟ کتونکو استاد تاج محمد صاحب سره موږ ناست یو. استاد تاج محمد مهمند د پښتو دپاره چې کوم کار او زیار کړی دی او د پښتو دپاره یې کوم خدمت کړی دی نو یقینا چې هغه د ستایلو دی او هغې چې هر څومره ستاینه وشي هغه به کمه وي. نو موږ نن چې کوم دی د هغې نه څو خبرې به تاسو سره د هغې مخ په مخ تاسو ته موجود دي. هغې به تاسو ته خپله پیژنګلو کوي او د هغې د خپل کار او زیار په حواله به خبره کوي. خو زه تاسو په خدمت کې زه دا خبره راولم او دا خبروم چې د تاج محمد مهمند صاحب څه تدریسي تعلیم نشته خو بیا هم هغه دومره کار کړی دی چې هغه تعلیم یافته هم نشي کولی. هغه لیک لوست کولی شي او تعلیم یې نشته چې دا لویه خبره ده. نو راځئ چې د تاج محمد استاد نه د هغې د ژوند او فن په حواله پوښتنې وکړو. استاد جي تاسو راته لومړی دا ووایه د خپله پیژنګلو را سره خپله سرسري وکړئ چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د پښتو ادب ته د پښتو شاعرۍ ته تاسو څنګه راغلی؟ مننه دي. خبره دا ده چې تعلقه خو زه مهمند په قام مهمند یم او پیدایش مې دغه تقریبا چې 30 کې شوی 1933 ستاسو په کتاب کې لیکلی دی او خو دا درې بیا پکې چې کوم دی نو زما په خیال خوړلی دي او باقي زمونږ کلی او جایداد او دا خو نشته دې میله کې دا خو وطن زمونږ وطن و که نه مهمند زم نه دی معلوم خو اوس نن سبا زما په خیال باندې چې 50-50 کاله کېږي چې د تورو میاره کې استوګنه کوئ او استوګنې صحیح او بس دلته اوس مو خواري مزدوري کوو بس دا هم کار دی روزګار دی. د شاعرۍ ته ستاسو څنګه رجحان وشو ستاسو څنګه راتګ وشو نو دا چا نه متاثره وې څنګه په دغه عالم مینوال؟ شاعري خو داسې یو شی دی چې دا انسان چې ماشوم وي نو هغه
بیل کېږي دا د خټو مټو دغه کوي لوبې موبې کوي بیا چې لږ زلموټی شوي نو د سر کې نور هوا وشي صحیح او موږ هم چې دغه وخت ته ورسېدو نو زما ملګري وو هغوی څه شعر یې ووایو مال هم سره و هغوی څه شعر ووایو یو ساري پسې شعر ووایو نو هغه غلط شو تېر ورته د سوات و نو بس مال هم خوند راکړه ما هم ووایو زما هغه ټیک صحیح شو صحیح هغوی ما ته داسې تعجب کې لاړه ځکه چې هغوی مشران ما نه بیا داسې د ټرېننګ لپاره نور ما به غلطېدو ما به ټیک شعر وایو بیا یې دغسې په کلیو په دغه کې خوره کړل چې دی خو شاعر دی نو زه خفه شوم چې ما شاعر دی لکه دا خو بد نوم په ما پورې کړو خو بیا یو بل د سوات یو غني بابا نومي و نو هغه وویل ما ته تپوس وکړو شعر څه ته وایي ویل دا چې څوک دوه لفظونه یو ځای کولی شي او دغه کولی شي او شعر چې جوړوي هغې ته شاعر وایي دې کې خو نور څه نشته دا لوبې چې وایو دا غزل او دا که نه دا خو شاعرانو جوړې کړي دي نو بعد د هغې نه زما طبعه لږه ښه شوله او بس دې ته ورو نو بس دغه شاعري وه شروع کړله دا لکوانې د وخت نه هغه دا لکوانې د وخت شاعري وه په میدانونو کې خلکو ویله وو دا ټیپونه میپونه کیسټې نه وي او ریډوان هم داسې خاص نه وو صحیح او بیا ورو دغه شو نو کتابونه پکې دغه ولیکل شو یقینا چې ستاسو شاعري ډېره خوږه ده زه ومخلو ومه چې ما به اورېدل چې زه ترې د غاړې جوړوم میلونه ماله ګل په منګل مازدیګر یاره تل مالیاره روړه ګل او هره مصره مې اثري ده دا ستا بس خوشې خواري ده اخونه ګرانه شاعري ده د تاج محمد استاد نه زده کړه مثالونه کړي غزل میشتل چل په چل الول یاره تل د ګلزار مالیاره روړه ګل خو د هغې نه علاوه تاسو چاربېتې چې کومې لیکلي دي یقینا چې هغه ډېر د ستاینې دي او بیا تاسو هغې له ضابطې هم جوړې کړي دي استادان وایي ریسرچ سکالران وایي هغې خو تر 50 پورې او 250 پورې دا قسمونه ښولي دي خو ما چې کله ستاسو کتاب دا هغه چاربېتې دي وکتې او نو په هغې کې زه تقریبا څه د اویاو قسمو چاربېتو نه خبر شوم او په هغې کې دا اعزاز ما ته هم حاصل دی دا مینه دې ما سره هم کړې ده چې په ما دې هم یو چاربېته لیکلې ده نو په دغه ضابطو چې ولې تاسو کومې جوړې کړي دي نو آیا دا د دغه اویا قسمه تاسو سره شته او د دغې نه سیوا هم شته که نه مننه نو چاربېتې خو ما یو کتاب په 1960 کې چاپ شوی و دغه د چاربېتو بیا بل ورپسې بل دویم دی چا څه دی ولې چاپ کړو خو یو اخبار نویس راته ویل چې تا 50 لیکلي چې تا ویلي چې ما دې کتاب کې 50 قسمه نو خو کمې دي نو ما اصطلاحي خبره کړې ده چې دا 50 مو لیکلي خو نور هم ډېرې دي نو خو زه هغه ویل چې درته پوره کړم او زه ښه پوره کړم نو دا اویا درې اویا قسمه درې اویا قسمه ځکه چې ریسرچ کې کومه څېړنه چې شوې ده کوم تحقیق چې شوی دی او په هغې باندې د پی ایچ ډي ډیګرۍ اخیستې دي خلکو نو هغې تقریبا د 50 پورې او 250 پورې هغې د هغې اقسام ښولي قسمونه ښولي دي نو د دغه لومړی خو ډېرو لویو شاعرانو 14 منه دی چې دا خو نشته 14 منه دی خو بیا د ریسرچ والا دی 50 پورې رسول بیا همدرد صاحب او دوی پکې کوشش کړی او خو ما هم په هغې وجه باندې دا خبره داسې کړه چې غزل زمونږ فنکارانو او موسیقارانو پردی غزل راونیوو میدان یې ډک کړ او خپله چاربېته لرې کړه ویې غورځوله او داسې یې کړه چې بیخي ورکه یې کړه څوک یې پېژني نه استاد یې چاربېته لیکلی نه شي د اوسني شاعران چاربېته آسان کار نه دی نو په دغې وجې نه ما شروع پرې وکړله او 3 اویا قسمه او بیا هغه کم د دې هغه دغه له خو مونږ تاسو راغوښتو کم ضابطې او کم قاعدې وله تاسو نو هغې له تاسو راغلي وو بلکل ځای په ځای خلکو پکې قسم خبرې وکړلې بیا تاسو فیصله کن یو خبره وکړه چې دا
ما دا خو د ده جوړې کړي وي او په کار دا چې دی ولا ضابطې او دغه جوړې کړي نو د دې حق د ده دی او نو هغه ما وکړه هغسې مې وکړل صحیح صحیح او دې اویا قسمه مې جوړې کړلې او قسم قسم دي دا یو چې د خپل نوم دی او هغه نوم ما د دې دغه سپیر پارټ نه جوړ کړو چې دا سپیر پارټ د دې داسې ده دوه لړیزه درې لړیزه څلور لړیزه یو کړیزه دوه کړیزه درې کړیزه دا دوه اړپیزه درې اړپیزه کړهبند ده زنجیري یو سوي وغیره که نه دا یې خپل سپیر پارټ په دغه مې هغه نوم ولکېښو چې بس دا ده که نه لکه سره ډېری سرخ ډېری سپین غر او تور غر څنګه دي خو دغه یې نوم شو که نه بس دا نومونه نو ما هم ځکه دا خبره کړې وه چې استاد جي د دې تخلیق کار دی او دا د هغه تخلیق دی نو پکار دا دی چې د خپل تخلیق له هغه خپله چې کوم دی ضابطې او قاعدې جوړې کړي استاد جي تاسو په دې باندې زما نه ښه پوهېږئ چې شاعر په اکتسابي عمل نه پیدا کېږي شاعري یو خداداد صلاحیت دی الله تعالی چې چاته وغواړي نو هغې ته یې ورکړي دا په پی ایچ ډي ډاکټرۍ او دا په ایم پیل او په دې څیزونو باندې نه ده خو نن سبا دا زه په افسوس سره دا خبره کوم چې که نن سبا هغه رئیس صاحب هغه شعر راته رایاد شو نو هغه ورته مخکې ووایم چې چا چې شیندلي دي سرونه څوک یې څه پېژني دلته د وخت بینجوران دي چې قبرونه ویشي نو دلته چې کوم دی چې فیصلې کېږي که هغه په صدارتي واټ فیصلې وي او که بل نو د هغې دپاره که هغې هغه بورډ جوړوي هغه کمیټي جوړوي نو هغه ټول پروفیسر او ډاکټرز دغه ایم پیل او پی ایچ ډي نو هغې بیا خپلو باندې چې کوم دی هغه تقسیموي هغې ته تاج محمد مهمند او هغې ته علي خیدر جوشي او هغې ته عبدالله استاد او داسې ولسي شاعران چې محمد زمان غمګین شو دا نور بلا زما نور سید قریشي شو شمس الرحمن باران شو د دې څوک هم تپوس نه کوي نو زه دا ډېر په افسوس سره دا وایم او د حکومتي چارواکو نه دا خواست لرم چې تاسو د دې ولسي شاعرانو لپاره هم سترګې وغړوئ ځکه چې شاعري هم دوی کوي دا نور نه کوي او ما تاسو ته ووایي چې دا په اکتسابي عمل باندې نه جوړېږي دا خداداد صلاحیت دی چې دا خدای پاک چاله ورکړي نو هغې ته یې ورکړي او چاته یې چې خوښوي قدرمنو کتونکو یو دمې په لزو په دمه کې به د استاد تاج محمد د یو شاګرد زردین نه د هغې چاربېته په خوږ اواز اورو راځئ چې زردین استاد اورو وګوره قدم زما زر که خرامان یم هر قدم مې کړي د هر چا پړ کې لارې دي سترګې مې خمارې دي وګوره قدم زما زر که خرامان یم هر قدم مې کړي د هر چا پړ کې لارې دي او سترګې مې خمارې اویا قربان نو زړ وخت مازدیګر دی زړ په غرونو نور دی او زړ شال مې په سر زړ سینګار چې جوړ کم تماشې کوي علم زما وګوره قدم زما نو زه سپینه رنګینه یم سپینه مینا یم او سپینه نازنینه سپینې پیکړې سپینې ګجرې سپینه روانه یم زرکه خرامانه یم نو تور بل می خم تور بروز سم نور ما خام د غم نور په تومت مشسوق زما په دعا نار دی او سترګې می خمارې وګوره قدم زما زرکه خرامان یم هر قدم می کړي د هر چا پړ کې لار دی او سترګې می خمارې او یا قربان نو زړه مې په نارو شین خال په ابرو شین چغو په زارو شین شنه تبا مې نسي شین د غم ورک شي دم زما وګوره قدم زما نو سرې شونډې اکثر لرم مخ لکه صدبر لرم او سرې لمبې اثر لرم بلې په هغه شي چې پسند تلي د چا نه دي بلی په هغه شي چې پسند تلي د چا نه یم زرکه خرامان یم
نصرې د اوس کروټې دي بلې پړ پټې دي دا نخې غټې دي وخت د صبح دم کې د غم چغې کوکارې دي او سترګې مې خمارې وګوره قدم زما زرکه خرامان یم هر قدم مې کړي د هر چا پړ کې لارې دي او سترګې مې خمارې او یا قربان نو وخت د صبح دم کې ته شسترګې په نم کې ته تل د دین په غم کې ته وګوره وصال چې لایق ته د حرم زما وګوره قدم زما نو غواړه وصالت مې لکه هر ساعت مې او مینا محبت مې څوک چې شبګیري کړي د هغه څوک چې شبګیري کړي د هغه ما هتابانه یم زرکه خرامانه. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا مینه خلوص نیکې هیلې او نیکې پرځونې د تاج محمد استاد سره ناست یو او د هغې د ژوند او فن په حواله خبره کېږي. ګټې غره ته خېجوي تاج محمد وایي ګټې غره ته خېجوي تاج محمد وایي شاعرانو ته حیران د پېښور شم. ملګرو دا شعر چې کله استاد تاج محمد لیکو او دا د بڼ بابا غالبا د هغې په کیسه کې دی چې دا بڼ بابا کیسه زما د کلي سره تعلق لري. په دغه کیسه کې دا شعر دی راوړی دی. په دغه وخت کې په پېښور کې کلندر مهمند، سیف الرحمن سلیم، مهدي باچا، اجمل خټک او ډېر لوی ستر نومونه موجود وو. استاد جي تاسو د دې شعر هغه وجه تسمیه چې دا تاسو په کم خیال باندې دا دومره لویه تعالی شوې ده او تاسو دا چې ګټې غره ته خېجوي تاج محمد وایي شاعرانو ته حیران د پېښور شم. نو تاسو په دې باندې لږ کتونکو سره خپله خبره شریکه کړئ. مننه. هغه خبره خو څه داسې وه چې هغه ورځ کې دغه د کیسټو ډېر زیاته ګرمي شروع وه. بلکل ډېر. نو داسې د یو د بل ځای نه ما د داستانونه لیکلي راتله نو د سټوریانې به راتللې. صحیح. نو هغه ما لیکلې جوړولې به نو بیا د هر یو د ډېر خوند ورکړو. نو د یکتوتو څه وایي کې یو ناقابله ده چې کیسه یې وشرموله. کیسه یې جوړه کړله او د سیف الملوک کیسه یې جوړه کړه. نو ما خو دا د دې پښتونخوا کې چې دا کوم نوي واقعیت یا زاړه یا داسې که نه دا به مې کول چې چا به نه وکړي. صحیح. نو هغه د سیف الملوک کیسه وکړله او ورانه وه. او دغه یوازې دغه نه و، داسې دوزې نور پکې راغله. پینډۍ کې یو و هغه هم دا چالو کړ او بیا به دوکاندار وکړله او بیا به تاوان کې راغله بیا به یې ما ته راوړه ما به وکړه نو بیا به وچلېده. صحیح. نو دا ما په هغه دغه کې ویلي دي او دغه بیا به ما چې جوړ کړو نه به چلېدلی. نو دا ما په هغه دغه کې ویلي چې یاره ګټې غره ته خېجوي تاج محمد وایي او شاعرانو ته حیران د پېښور شي. او داسې ډېرې نورې خبرې هم دې په کیسټو کې خورېږي یو داسې که نه لکه د پینډۍ کې یو سړي جوړه کړه نو هغې کې وجه دا وه چې دوی به غلط په کیسه بیا وکړو د هغې بیا به ثبوت نه و. لکه یو بادشاه له به هغه سړی راته او دروغ به ورته ویل 100 روپۍ به ورکولې. نو د هغه وراره وویل چې راشه د هر ورځ 100 روپۍ راخلي. نو چې زه ورشم نو چې ورغی بادشاه ویل څه چل دی؟ هغه ویل بادشاه صاحب بیګا په اسمان کې سپو غپل. نو ویل څه مطلب څه؟ نو بس داسې خو نور څه نه وکړه. نو ویل واچوئ جیل کې واچوئ. نو 2 ورځې وشو چې کور ته لاړل نو هغه ترې خبره کوله چې یاره څه شي سړی څه شو بیا خبر شي چې هغه بادشاه قید کړی. نو راغی ویل دا ولې ویل دا داسې بادشاه صاحب دا زمونږ شپول کې سپۍ لنګه شوي وه نو هغه پخوا مارغانو نو هغه راغلي دا 2 کوچکي اوچت کړي هغې بره چنګ کول غپلې. دا هغه اورېدلي دي دغه اسمان کې بیا یې را پرېښود او د هغه 100 روپۍ دله ورکړې. نو دوی دغه شی به کوو داسې کیسې به وکړه به غلطې وي. لکه ما چې کوم داستان کړی هر یو هغې کې ما د پښتنو د سپي بې عزتي هم نه ده کړې. ډېره ده. د سپي هغه له به مې یو ول داسې جوړ کړو چې دوی به هغه نه و کړی
هغې کې د ده بې غیرتي دا کېدله او په هغې کې بیا د خاوند هم کمزوري راتله. نو دوه قصې ما داسې وکړې چې هغې له مې بیا هغه ول داسې برابر کړه چې هغه سپی خو بې عزتۍ له ما ورنه کړو او د هغه بل کور د کوچي قصه وه د هغه مې سره م دا چالو کړو. بیا مو ورته وویل چې لکه تاسو څه کوئ؟ نو ډېرو به ما له بیا هغه خپل وجود پیدا کوو نو ما خوښې نه کولې که نه. نو بس ما به ویل زه وکړم نو وبه مې لیکل د هغه په نوم به مې کړه. نورو نومونو باندې هم دې لیکل کړي؟ ډېرې ډېرې ښه استاد جي دا راته ووایه چې تاسو په دې شاعرۍ کې د چا نه دا متاثره یې؟ شاعرۍ کې خو چې رښتیا خبرې که نه نو مونږ خو دا ټنګ ټکول او په دې پسې مې لاړو ها که نه خو بس سمه په لنډو به درته دا ووایم چې په ساز او تجربه او په یعنې چلسازۍ کې موسیقارۍ کې د پړانګو محمد استاد ته شوی دی که چا اورېدلي ریکارډونه دا سندرغاړی و؟ د سندرغاړي خو هم دا دی خو هم ښه خبره وکړه خو د شاعرانو کې تاسو د چا نه هغه په خپله شاعر هم و نو دا خو ما درته وویل چې د سندرغاړو که نه شاعرانو چې کوم دی نو چاڼ شو او د هغه سر نه د دې سره پورې ما ده خو بس زه متاثره د رحمان بابا نه ډېره ده. رحمان بابا یقینا چې هغه زمونږ د تصوف او د پښتو یو لوی نوم دی او زه که مجاز کیسه ویم اوس دا چاربېته وویله که نه ټیک دی چې وویل چې سترګې مې خمار دي که څنګه چاربېته وه خو هغې کې اخري کړۍ خو ما چې هغه دوی به اورېدلي یا به پکې راشي وا به اورئ نو هغه خو ما داسې نه دي ویلي که نه کوم ځای ته مې اشاره کړې په هغه به بیا سامعان پوه شي دا پکې څنګه نو میرحمد استاد به دا کولو خو د هغه مې را چالاکي خوښه ده مظفر هم دی صحبت هم دی بل هم خو د هغه کومه تجربه چې وه نو بیا یې توبه وایستله او هغه ریکارډونه یې که ته ګورې د سر نه نو ټول حقیقت د نبي علیه السلام په عشق کې کړي او سړی پرې نه پوهېږي چې دا خو زه مجاز ویله که نه نو بیا د هغه چالاکي مې خوښه ده چې ده په دې بیا ما څه چل وکړو چې نوی شاعر شوم هلک وم او په هغه طرز کې مې غزلې ولیکلې خو ما نه چې فنکارانو ویوړل هغه طرز هغه نه شي کولی نه یې شي پوه شوې او هماغه شی مې ورله جوړ کړو نه یې شي کولی نو بس هغه هم هغه شوق پاتې شو دوی په خپلې پیسې ګټلې را ګټلې نو هغه نه شي دوی کولی لکه اوس دا د پنجاب دغه دي قوالیانې دي کوي که نه په هغې طرز ما ولیکله دلته پښتونخوا کې هېڅوک داسې نشته پېښور کې ټول ته مې وویل چا د فضلبي زوی هغه له ورغلم هغه راته په دې هسپتال کې دغه دا ناجوړه چې په ګاډي کې وړي د دې ډېرې وړو داسې ښه نوم یې دی ما نه نوم ویل هغه وښوده نو هغه له چې لاړم هغه ټي وي کې خپل دغه کړی ما ته یې واورو ویل ټیک دی نو بیا یو پیره دوی زه بوم تلم داسې که نه ځای په ځای و ما چې ورله لیکلي وو نو هغه ویل استاد زه خو په دې کې نه شم ویلی که نه نو ویل ولې ویل ما باندې جذبه راځي دا ولې جذبې کار نه وه خو به څه کتاب کې وي هغه ته خو زده کولی سمدستي نه شي که نه دا قوالي پاتې شو او نو دغسې خبره ده چې د رحمان بابا نه په شاعرۍ کې او په سندرو کې د میرحمد استاد نه میرحمد استاد یقینا چې پښتو د موسیقۍ یو ستر نوم دی ډېر ستر چالاکی اوازونه کې الله تعالی دې دواړه وبخي هغې درجات دې بلند کړي تاج محمد استاد یقینا چې تاسو د پښتو دپاره کوم کار او زیار کړی دی په هغې مونږ فخر کوو پښتانه پرې فخر کوي او په ګرد پښتونخوا کې په ټوله نړۍ کې چې څومره پښتانه دي هغې ته زه خواست کوم چې هغې ستاسو د روغې سټې او د اوږد ژوند دپاره دعا وغواړي مونږ به دعاګانې کوو تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ الله تعالی مو نور ژوند او اوږد ژوند نصیب کا چې د پښتو دپاره نورې مونږ ته لارښودنې وکړې